د بلخ ولایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو د انسټیټیوټونو 1000 تنه محصلین راټول شوي دي ترڅو د عمارت پیژندنې ازموینې په سیالۍ کې ګډون وکړي. ورته مهال د بلخ ولایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو د انسټیټیوټ امیر د دغې برنامې په اړوند معلومات ورکړل او یا د ازموینې ډیره ارزښتمنه وبلله. مخکې تقریبا یو 20 ورځې مخکې 1000 کتابونه موږ په مختلفو انسټیټیوټو باندې توزیع کړه په نامه د عمارت شناسی د عمارت پیژندنه. نو هغه د زراعت وترنري انسټیټیوټ، انجینري انسټیټیوټ، اکاډمي انسټیټیوټ، اداره او حسابداري انسټیټیوټ، انسټیټیوټ سجادیه او د نفت او ګاز انسټیټیوټ باندې توزیع کړل. نو چې هغه نن د امتحان ورځ وه نو ټولو محصلینو دلته اشتراک کړی په امتحان کې. له بلې خوا د سجادیې تخنیکي او مسلکي زده کړو انسټیټیوټ او د بلخ د نفتو او ګازو امیرینو دغه ډول پروګرامونه د زده کوونکو د اندونو په پراختیا کې ډیر مهم یادوي چې ورسره به د ځوانانو ترمنځ د مطالعې کلتور هم دود شي. نو دا پروګرامونه ډیر موثر دي، مفید دي، ځکه هر ځوان د افغانستان هر اتباع باید د خپل د نظام د خپل د مشرانو هغه بیکګراوند هغه تاریخچه باندې باید معلومات حاصل کړي. نو دا پروګرام ډیر ښه ده. ټول ځوانان کولی شي د افغانستان اسلامي امارت د ټولو رهبري غړو په هکله او د ټول د دې پروګرام او د دې نظام د جوړېدو چې په کوم کال کې جوړ شوی ده څنګه منځته راغلی ده په دې باره کې معلومات حاصل کړي. دا ډیر موثر و مفید ده. ماهیت کتاب به خاطر شناختن فرهنگ ورزش‌های یک کشور بدون شک تاثیراتی به سزای خودش داره. از اینکه نظام امروزی افغانستان نظام امارت اسلامی هست و امارت اسلامی حاکم کلی کشور است، باید هر شهروند کشور با تمام خصوصیات نظام امارت اسلامی آگاه باشه. له دې سره په دغه ازموینه کې یو شمېر ګډونوال د اسلامي امارت پیژندنې د زده کړیزو فرصتونو رامنځته کولو، د ځوانانو د فکري ودې او د اسلامي امارت د مشرانو د پیژندلو په موخه یاد پروګرامونه غوره او لازم بولي. دا کوم کتاب چې موږ ته راکړی شوی و د عمارت پیژندنه یعنی عمارت شناسي و، ډېر ګټور مسایل پکې ذکر شوي وو او خلک دا ډېر ګټور تمامېږي چې خلک باید خپل مشران وپېژني او خلک پوه شي چې دا نظام څنګه راغلی، په کوم تاریخ راغلی، کوم کسانو راوستی او څه راغلی او په کوم سختیو راغلی. وقتی که من کتاب دیدم مطالعه کردم بالاخره دیدم که معلوماتایی بود که واقعا برای من ارزشمند بود و اصلا برای ما حالا توایف از اینا و یا توفیه از اینا مهم نیست. معلوماتی که ما حاصل کردم بسیار مفید بود برای من. تاثیرش خوب است، تاثیر مثبت داره چون به خاطر که همچین برنامه‌های فرهنگی خب این باعث از این میشه که کسایی که چی هست ارتباطش حکومت خوب شود و از این باعث از این میشه که جوانان ما روشن شود و با حکومت ارتباط خوب داشته باشن. د یادولو وړ ده چې دغه ازموینه به د بلخ ولایت په ټولو ښوونځیو کې د یاد ولایت د پوهنې او اطلاعاتو کلتور ریاستونو له لورې په راتلونکو ورځو کې په لاره واچول شي.